امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه. د عمر رضی الله تعالی عنه لپاره د ابو بکر رضی الله تعالی عنه وصیت. له اسماعیل نه روایت دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ډیر نږدې دوست عمر رضی الله تعالی عنه ته داسې وصیت وکړ: زه وصیت درته کوم، هیله ده په یاد یې ولرې. د الله تعالی ځینې حقوق د ورځې دي چې د شپې نه قبلوي، او ځینې حقوق یې د شپې دي چې د ورځې له مخې نه قبلوي. د الله تعالی فرایض چې ادا نسی، نفلونه نه قبلوي. بریالی هغه څوک ده چې د قیامت په ورځ یې د حسناتو وزن دروند وي. په دنیا کې د حق پیروي کړې وي، او د تل هغه پله باید درنه وي چې حق پکې ښودل سوی وي. او سپک دی د هغه چا وزن چې د قیامت په ورځ یې وزن کم وي. باطل سپک دی، او هغه تله به سپکه وي چې باطل پکې ښودل سوی وي. الله تعالی د جنتیانو نیک عملونه یاد کړي دي، او ګناهونه یې ورته بخښلي دي. همدارز الله تعالی د رحمت له آیاتونو سره د عذاب آیاتونه هم را لیږلي دي، تر څو مؤمن هم ایله من وي او هم ویریدونکی. د حق لپاره یوازې حق په کار راځي. ځان په خپل لاس په تهلکه کې مه اچوه. که زما وصیت دې په یاد و، نو د غایبو څیزونو نه به مرګ له ټولو نه زیات درته محبوب او ګران وي. له مرګ نه د خلاصون هم نسته. او که زما په وصیت دې عمل ونه کړ، نو په غایبو شیانو کې به دې له مرګ سره له ټولو نه زیاته کینه وي، خو د مرګ چاره نسی کولی. په بل روایت کې راځي چې وروسته له دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د امارت لپاره عمر رضی الله تعالی عنه وټاکه، نو د خپل وصیت په ترڅ کې ورته وویل: د عمره، له هر څه نه مخکې د خپل ځان ته متوجه کوم، له خپل نفس نه دې ویروم، د خلکو خواته دې هم توجه اړوم، د دوی سترګې تا ته دي، خېټې یې هم خالي دي، له راتلونکي ذلت نه ویره لري. پام چې ته یې د ذلت سبب نسي. هغوی به تر هغې پورې له تا نه ویره او تشویش لري، تر څو ته له الله تعالی نه ویره ونه لري. دا زما وصیت دی درته. والسلام علیکم. عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت پیل. له حمزه بن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د 14 هجري کال د جمادی الاخر په 22مه د سې شنبې په ماخستن وفات شو. عمر رضی الله تعالی عنه د سې شنبې په سهار خپله دنده په غاړه واخیستله. روایت دی چې د خلافت د دندې له تسلیمېدو نه وروسته عمر رضی الله تعالی عنه لومړۍ خطبه داسې وه: یا الله، زه سخت یم، نرم مې کړه، کمزوره یم، پیاوړی مې کړه، بخیل یم، سخي مې کړه. له ابو القاسم نه روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه وویل: که زه په دې پوهېدلی چې د دې وظیفې لپاره له ما نه بل څوک اهل او مستحق دی، نو ما به مرګ قبول کړی وی، خو دا وظیفه به مې نه وی منلې. یحیی بن معین وایي: شریح رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې قاضي و. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د بیت المال مسئول و. له نافع نه روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه په خپل عهد کې زید قاضي وټاکه، او یوه اندازه معاش یې هم ورته تعیین کړ. عمر رضی الله تعالی عنه ته د امیر المؤمنین لقب. له محمد بن سعد نه روایت دی چې وایي: کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو، نو عمر رضی الله تعالی عنه ته به د خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کېدل. په دې وخت کې مسلمانانو یو بل ته سره ویل: کله عمر رضی الله تعالی عنه نه وروسته بل خلیفه راشي، نو هغه ته به خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه ویل کېږي. دا به ډیر اوږد او ګران نوم وي. نو غوره به دا وي چې د خلیفه په ځای بل داسې لقب غوره کړو چې هر راتلونکی خلیفه ته استعمال شي. یو شمیر مسلمانانو ویل: موږ مؤمنان یو، او عمر رضی الله تعالی عنه زموږ امیر دی. په دې اساس عمر رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین لقب ورکړل شو، او دا لقب د لومړي ځل لپاره د عمر رضی الله تعالی عنه لپاره استعمال شوی دی. له عمر بن عبدالعزیز نه روایت چې هغه له ابوبکر بن سلیمان بن ابي خصمه نه پوښتنه وکړه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه په خپل فرمان او لیک لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه. ورپسې چې عمر رضی الله تعالی عنه راغی، نو هغه به لیکل: ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفه. نو راته ووایه چې د لومړي ځل لپاره د امیر المؤمنین لقب څه وخت وکارول شو؟ هغه ورته وویل: ما ته مې خپلې انا یعنی شفا چې له لومړنیو مهاجراتو نه وه، او له عمر رضی الله تعالی عنه سره یې معرفت درلود، ویلي دي. یو وخت عمر رضی الله تعالی عنه د عراق چارواکو ته لیک ولیږه چې 2 تنه هوښیار او په خبره پوه سړي راواستوئ
چې د عراق او عراقیانو په اړه ځینې پوښتنې ترې وکړم. د عراق والي لبید بن ربیعه او عدی بن حاتم ورته راولېږل. هغوی چې مدینې ته راغلل اوښان یې وتړل او جومات ته داخل سول. هلته یې عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ولید. ورته ویې ویل له امیر المؤمنین نه اجازه راته وغواړه، ملاقات ته یې ورځو. عمرو رضی الله تعالی عنه ورغی. عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل السلام علیکم یا امیر المؤمنین. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په دې نامه کې دې څه لیدلي دي؟ وایه له چا نه دې اورېدلی ده؟ هغه ورته وویل لبید او عدی راغلي دي. هغوی راته وویل چې موږ غواړو له امیر المؤمنین سره وګورو، اجازه راته وغواړه. ما چې دا لقب واورید نو ورته ومې ویل تاسې بالکل صحیح لقب ورته غوره کړی دی، ځکه موږ مؤمنان یو او هغه مو امیر دی. په دې ترتیب سره د عمر رضی الله تعالی عنه له نامه سره د امیر المؤمنین لقب زیات شو. ضحاک وایي چې دا لقب عمر رضی الله تعالی عنه پخپله غوره کړی دی. یوه ورځ یې مسلمانانو ته ویل تاسې مؤمنان یئ او زه مو امیر یم، نو په امیر المؤمنین یې شهرت وموند. د عمر رضی الله تعالی عنه ابتکارات. میمون بن مهران وایي یو وخت عمر رضی الله تعالی عنه ته د ده د خلافت په دوران کې یوه وثیقه وړاندې سوه چې نیټه یې د شعبان میاشت ښودل شوې وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې دا تاریخ ولید نو ویې ویل د کوم شعبان میاشت؟ د تیر شعبان که د راتلونکي او د فعلي شعبان میاشت؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب راټول کړل او ورته ویې ویل د خلکو لپاره داسې یو تاریخ جوړ کړي چې ټول پرې پوه سي او دا مشکل حل سي. یو شمېر کسان وړاندیز وکړ چې باید د رومیانو تاریخ عملی او رواج سي. د دې رایې په ځواب کې وویل شول چې د رومیانو تاریخ اوږد دی ځکه هغوی تاریخ آن د ذوالقرنین له زمانې نه شروع کړی دی. بل نظر داسې و چې د فارسیانو په تاریخ عمل وسي، خو دا هم ونه منل سوه ځکه د فارسیانو عادت هم داسې چې تاریخ به یې د پاچا له بدلیدو سره بدلاوه. بالاخره په دې سره متفق شول چې د ځان لپاره نوی تاریخ ولټوي. بحث او غور پیل سو. تر بحث وروسته ټولو دا ومنله چې وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کاله په مدینه کې اوسېدلی دی. حساب وشو، معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله په مدینه کې اوسېدلی. نو د عمر رضی الله تعالی عنه په امر د مسلمانانو تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت نه پیل سو. عثمان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې سعید بن مصیب وایي عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې انصار او مهاجرین رضی الله عنهم راغونډ کړل او ورته ویل موږ کوم تاریخ ولیکو؟ علی رضی الله تعالی عنه ورته ویل زموږ تاریخ باید له هغې ورځې نه پیل شي په کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک له وطن نه راوتلی دی. په دې اساس عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ورځ د مسلمانانو د تاریخ د پیل په حیث ومنله. له ابن المسیب نه روایت دی چې د مسلمانانو تاریخ د عمر رضی الله تعالی عنه ابتکار و او نوموړی د خپل خلافت له 2.5 کالو پوره کېدو نه وروسته د محرم 14مه همدا تاریخ ثبت او رواج کړ. له عبدالرحمن بن ابي الزناد نه روایت دی هغه وخت مقام ابراهیم له بیت الله شریف سره بالکل جخت و. عمر رضی الله تعالی عنه چې خلیفه سو نو ویل قسم په خدای زه ښه پوهیږم چې دا ځای د مقام ابراهیم اصلي ځای نه دی، خو قریشو د دې په خاطر دلته ایښودلی چې ویرېدل هسې نه د سیل اوبه یې یونسي. که زه د مقام ابراهیم اصلي ځای وپېژنم نو هملته به یې کېږدم. په دې وخت کې د آل عاید بن عبدالله بن عمر بن مخزوم یو تن وویل یا امیر المؤمنین زه د مقام ابراهیم علیه السلام اصلي موضوع پیژنم. زه هغه وخت موجود وم چې قریشو دا مقام له هغه ځای نه دې ځای ته را نقل کړ. هغه وخت ما دا ځای په یو رسۍ اندازه کړی و او هغه اوس هم را سره ده. عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې لاړ سه او رسۍ راوړه. رسۍ یې راوړه، ځای اندازه سو، مسافه وټاکل سوه او په دې اساس مقام ابراهیم علیه السلام بیرته خپل اصلي ځای ته نقل سو او دا هم د عمر رضی الله تعالی عنه یو بل ابتکار. محمد بن سعید رضی الله تعالی عنه وایي عمر رضی الله تعالی عنه لومړنی شخص دی چې د امیر المؤمنین لقب ورکړل شوی دی او عمر رضی الله تعالی عنه لومړنی شخص دی چې د 14 هجري کال د ربیع الاول په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت له ورځې نه اسلامي تاریخ رواج کړی دی. د روزې په میاشت کې د تراویحو په لمانځه کې جماعت رواج کړی دی. قرآن کریم یې ټول په یو ځای راغونډ کړی او لیکلی دی. د روزې په میاشت کې په جماعت سره د تراویح د لمانځه د ادا کولو لپاره په مدینه کې 2 قاریان ټاکلي وو، یو د نارینه وو او بل د ښځو لپاره. او عمر رضی الله تعالی عنه د لومړي ځل لپاره یو کس د شرابو څښلو په جرم 80 دورې یعنې متروکې وهلی دی.
او د شراب جوړونکي روشید سقفا کور یې سیځلی دی. عراق، آذربایجان، آهوز، فارس، شام، مصر، اسکندریه او نورې سیمې یې فتح کړې دي. خراج او جزیه یې په کفارو لازمه کړې وه. له غني نه به یې 48 درهمه او له فقیر نه به یې 12 درهمه جزیه په توګه اخیستل. د ده د خلافت په دوران کې د جزیې او خراج اندازه له حسابه وتلې وه. همداراز عمر رضی الله تعالی عنه لومړنی شخص و چې په اسلامي تاریخ کې یې ښارونه جوړ کړي دي. کوفه، بصره او نور یو شمېر ښارونه د ده مبارک په لاس او امر جوړ شوي دي. په ښارونو کې د قاضیانو توظیف، د مسلمانانو اداري او عسکري امورو لپاره دفترونه جوړول، د خلکو لپاره لفینه برخه ټاکل، د بدریانو رضی الله عنهم لپاره خاص معاش تعینول، مسلمانان د سبقت او تقوا په اساس په 2 درجو ویشل، په کښتیو کې له مصر نه خوراکي شیانو نقلول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات توسعه او پراخوالی او د عباس رضی الله تعالی عنه کور هم په جومات بدلول، له حجاز او عربي جزیرې نه د یهودو شړل، دا ټول هغه ابتکارات دي چې عمر رضی الله تعالی عنه ترسره کړي دي. عمر رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په دوران کې صرف یو ځل، یعنی د خلافت په ټول کال کې د حج د امارت لپاره بل څوک ټاکلی و. نو ټول کلونه به یې خپله د حجاجو قافلو امارت کاوه او په دې حساب سره د 10 حجونو امارت هم کړی ده. 3 ځله یې عمرې کړي دي او په وروستي کال یې امهات المؤمنین رضی الله عنهن هم حج ته بولي وي. ابراهیم نخعی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې فرش نه و. کله به چال مونځ کاوه نو له سجدې نه پورته کېدو وروسته به یې لاس په ټنډه راتېروه او لاسونه به یې څنډل. نو عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې وړې وړې شګې به پکې واچول سي. هماغه و چې په جومات کې شګې اوارې سوې ترڅو ګرد او دوړې کمې سي. روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه د بدریانو رضی الله عنهم لپاره 6 زره درهمه معاش ټاکلی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میرمنو لپاره 10 زره درهم معاش ټاکلی و. خو د عایشه رضی الله عنها د لوړ او ځانګړي مقام له امله یې هغې ته 12 زره درهمه معاش ورکاوه. او د جویریه او صفیه رضی الله عنهما معاشونه 6 زره و. د اسماء بنت العمیز، اسماء بنت ابو بکر او ام عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم لپاره یې 10 درهمه تنخوا تعیین کړې وه. د تراویح لمونځ په جماعت ادا کول. عروه بن الزبیر له عایشې رضی الله عنهما نه روایت کوي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم له کور نه راووت او په جومات کې یې لمونځ ادا کړ. خلک راغلل او اقتدا یې ورپسې وکړه. سهار اصحابو رضی الله عنهم همدا خبره تکراروله. ټول خبر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لمانځه ته تشریف راوړی و. په همدې اساس بله شپه زیات شمېر اصحاب رضی الله عنهم جومات کې حاضر شول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامت یې د تراویح لمونځ ادا کړ. دا خبره نور هم خوره سوه او په 3مه شپه د اصحابو رضی الله عنهم شمېر نور هم زیات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته تشریف یووړ او اصحابو رضی الله عنهم لمونځ ورپسې ادا کړ. په 4مه شپه 2 خلک راغلي وو چې په جومات کې نه ځایېدل. خو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته رانغی. اصحابو رضی الله عنه لمانځه چیغې وهلې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوره راونوت ترڅو سهار سو او د سهار د لمانځه لپاره یې جومات ته تشریف یووړ. لمونځ چې ادا کړ خلکو ته یې مخ واړاوه. له کلمې نه وروسته یې وفرمایل زه تېره شپه ځکه راونوتم چې ووېرېدم هسې نه دا لمونځ در باندې فرض نه شي، بیا به یې نسئ ادا کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داسې و چې مسلمانان یې د روزې په میاشت کې د شپې لمانځه ادا کولو ته تشویقول، خو د وجوب امر یې نه ورته کاوه. فرمایل یې چا چې د رمضان په میاشت کې د ایمان په حکم او ثواب په نیت د شپې لمونځ ادا کړ، الله تعالی به یې ګناوې وبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړ او د روزې په میاشت کې د شپې لمونځ همداسې او په همدې طریقه ادا کېده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې هم همدا سنت جاری و. د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په پیل کې همدا حالت و. خو یوه شپه د رمضان په میاشت کې عمر رضی الله تعالی عنه جومات ته راغی. که ګوري چې خلک بیل بیل لمونځونه کوي، ځینې خلک یوازې او بې جماعته په لمانځه ولاړ دي، نور یو شمېر په جماعت لمونځ کوي. په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل فکر کوم غوره به دا وي چې دا خلک په یو قاري یا امام پسې راټول کړو. همدا یې فیصله سوه چې ابي بن کعب رضی الله تعالی عنه امام وټاکه او مسلمانانو ته یې امر وکړ چې ټول به په همده پسې تراویح لمونځ ادا کوي. بله شپه عمر رضی الله تعالی عنه راغی او ویې کتل چې
ټول مسلمانان په ابي بن کعب رضی الله تعالی عنه پسې ولاړ دي، تراویح لمونځ کوي. عمر رضی الله تعالی عنه خوشحاله سو او ویل دا غوره بدعت و چې ما رواج کړ، او د شپې په وروستي برخه کې لمونځ د شپې له پیل نه غوره دی. ابي عثمان روایت کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه د روزې په میاشت کې 3 قاریان راوغوښتل. هغه چې قرائت یې تیز و، هغه ته یې امر وکړ چې په لمانځه کې 10 آیاتونه تلاوت کوي. هغه چې نه ډیر تیز او نه ډیر سست یعنی متوسط و، هغه ته یې ویل چې 25 آیاتونو د لوستلو امر وکړ، او دریم ته چې قرائت یې سست کاوه یوازې د 20 آیاتونو تلاوت حکم وکړ. عبدالله بن حکیم جهني وایي رمضان میاشت چې برات داخله سوه، عمر رضی الله تعالی عنه به د ماښام د لمانځه امامت وکړ، ورپسې به یې لنډه خطبه وویله او وبه یې فرمایل دا هغه میاشت ده چې د الله تعالی پکې پر موږ روزه فرض کړې ده. د شپې لمونځ فرض نه دی، څوک یې کولی سي چې دا نفل ادا کړي، او که څوک وس نه لري نو ویده دي سي. وویریږئ او داسې ونه کړئ چې یو ووایي که فلانی روژه نیسي نو زه هم روژه نیسم، او که فلانی د تراویح او شپې لمونځ کوي نو زه یې هم کوم. څوک که روژه نیسي او که نفل لمونځ کوي زه یې هم کوم. څوک که روژه نیسي او که نفل لمونځ کوي ټول دی یوازې د الله په خاطر کوي. د الله په خونو یعنی جوماتونو کې له بېهوده او عبث کارونو او خبرو څخه ځانونه وساتئ. څوک چې د لمانځه انتظار کوي هغه داسې حکم لري لکه چې په لمانځه ولاړ وي. خبر اوسئ چې د رمضان رابره کېدو نه مخکې نسئ. دا یې 3 ځله تکرار کړه. تر هغې پورې روژه مه نیسئ تر څو میاشت نه وي لیدل سوي، او بیا تر هغه پورې روژه نیسئ تر څو د اختر میاشت ووینئ، او که ورځ وه نو بیا 30 ورځې روژه پوره کړئ، او هره ورځ تر هغه پورې روژه مه ماتوئ تر څو چې شپه نه وي داخله سوي، یعنې ماښام سوی نه وي. روایت دی چې د روژې په میاشت کې یوه شپه علي رضی الله تعالی عنه د باندې راووت. له جومات نه یې د تلاوت اوازونه واورېدل، څراغونه یې بل او رڼا ولیدل. ویې ویل الله تعالی د عمر رضی الله تعالی عنه قبر داسې روښانه کړي لکه چې دا جوماتونه د قرآن کریم په تلاوت سره روښانه کړي دي. د عمر رضی الله تعالی عنه ذکاوت او حکمت. نافع له ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه په روایت سره وایي یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه له موږ سره ناست و چې یو کس یې ولید. ویې ویل فکر کوم چې دغه سړی کاهن یعنی کوډګر دی. امر وکړ چې دا سړی راته راولي. هغه شخص راوستل سو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل آیا ته کاهن یې او په دې هکله څه وایې؟ هغه ویل هو زه کاهن یم. روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنه یو سړي ته وویل نوم دې څه دی؟ هغه ویل حمره. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل د پلار نوم دې څه دی؟ هغه ورته ویل ابو شهاب. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل د کوم ځای؟ هغه جواب ورکړ د حرقې یم. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل کور دې چیرته دی؟ هغه ویل په حرقه النار کې. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل په کوم یوه کې؟ هغه ویل په ذات اللظا کې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل لاړ شه خپل کور ته، کور او اهل دې ټول سوځېدلی دی. هغه چې لاړ همداسې سوی و لکه څرنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویلي و. زید بن اسلم وایي یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه ناست و او خلک ورته راتلل. په دې لړ کې یو تن راغی چې زوی یې په اوږو کښېنولی و. عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا زوی بالکل خپل پلار ته سوی ده، دومره ورته والی ورسره لري چې حتی یو کارغه یې هم له بل کارغه سره هم نه لري. هغه سړي چې دا خبره واورېده ویې ویل یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا زوی مې په داسې حال کې پیدا سوی چې مور یې مړه وه، یعنې په مړینه یې زېږولی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل دا څنګه او څه ډول؟ سړي وویل زه په فلاني غذا کې ووتلم او ښځه مې په داسې حال کې پرېښوده چې حامله وه. د تللو په وخت کې مې ورته وویل ستا په خېټه کې چې څه دي هغه مې په خدای سپارلي. زه چې له سفر نه بیرته راغلم خبر سوم چې ښځه مې مړه سوې ده. څه وخت وروسته یوه شپه زه په بقیع عادره کې ناست وم. د تره زامن مې هم راسره و. بقیع ته مې وکتل، رڼا مې تر سترګو سوه، عین لکه د څراغ رڼا داسې وه. د تره زامنو مې ویل د قبرونو په منځ کې دا رڼا د څه ده؟ هغوی راته ویل نه پوهېږو، خو موږ دا رڼا هره شپه د فلانۍ یعنې زما د مېرمنې نوم یې واخیست له قبر سره ګورو. زه ور روان سوم، تبر مې هم را سره واخیست، ورغلم قبر ته یې ودرېدلم که ګورم چې د ښځې قبر مې خلاص دی او د زوی مې د خپلې مور په غېږ کې دی. ورنږدې سوم، یو غیبي اواز مې واورېد راته وایي تا دا ماشوم په خدای سپارلی و، نو اوس راسه او خپل امانت دې واخله. که یې د مور هم را باندې سپارلی وای نو حد به مو درته ساتلی وه. زه ورغلم، ماشوم مې راواخیست او قبر بیرته سره ورغی او پټ سو.